پر افغان خاوره د پاکستاني الوتکو د تېرې شپې بریدونو د کندوزیانو غوسه راپارولې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستاني رژیم د تېرې شپې بریدونه پر ټول انسانیت برید یادوي او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې هر ډول قربانۍ ته تیار دي. حساب دفاع از خاک وطن باشه، ما خدمت 100% حاضر و آماده هستم که از خاک خود، از بلیس خاک خود دفاع کنم و این وظیفه هر شهروند افغانستان است که از خاک خود، از وطن خود باید دفاع کنند. هموطنان ما را شهید ساخته، زخمی ساخته، ما بسیار احساس غمگینی میکنیم و با او غم شریکی میکنیم و عمل پاکستان بسیار یک عمله وحشیانه توصیف میکنیمش. حملات دیشب پاکستان ما سریعا نکوهش میکنیم و این کار خلاف حقوق بشر و خلاف انسانیت است، چون همواره عساکر امارت اسلامی، پلیس ما و مرزبانان سرحدی ما همیشه به اینا گفتن اگر شما جرأت ازیره دارین و مرد هستین، پس ما در چند متری شما قرار داریم، بیاین بالای ما تعرض کنیم که در میدان نشان بدیم. اما اینا همواره ای را ثابت کردن که مرد میدان نیستن و بالای زنها و اطفال از کشور اینا همیشه حمله میکنن و اینا را به شهادت میرسانن. له دې سره کندوزیان وایي دوی په هر حالت کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. دغه هم خلک زیاتوي افغانان او حکومت یې کوم هیواد ته بد نیت نه لري او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د پاکستاني رژیم د دا ډول وحشیانه کړنو په اړه چوپ پاتې نشي. اولین حمله پاکستان چندین حمله است که بالای هموطنان ما انجام میده و ما آماده هستیم که هر گونه اگر حکومت ما کدام چیز کنه، ما آماده هستیم که از بلیس خاک وطن خود، از مردم خود دفاع کنیم. و سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر که میگن یا کلش یک گپ است، کدام حقوق بشری نیست، کدام چیزی نیست. سال است که پاکستان بالای معاملات خود تطبیق میکنه، هر چیزی که در کشورش میشه بالای ما تحمیل میکنه که بالای از افغانستان آمده، افغانا انجام میده. کو حقوق بشر که از ما، از حقوق مردم از چی دفاع کنه، ما این عملاتشان هم بشر دادن تطبیق میکنیم و ما امروی هموطنان خود احساس همدردی میکنیم. من حیث د ځوان زه دې ته چمتو یم او خصوصا ټول کندوزیان دې ته چمتو دي چې دغسې هیوادونه، دغسې هیواد چې لکه ګاونډی چې زموږ دغه پاکستان هیواد دی، دغسې یو جګړې لپاره موږ ټول آماده دي ته یو، فقط یو د امر موږ ته پکار دی چې د دغه هیواد باندې جګړې ته موږ ټول ځوانان تیار یو. کندوز میشتي داسې مهال پر افغان خاوره د پاکستاني پوځي رژیم د تېرې شپې غندنه کوي چې اسلامي امارت تل له ګاونډیو، سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره پر متقابلو ښو او مثبتو اړیکو ټینګار کړی دی.